محترم د سړی د واده مقصد سوي کله چې سړی واده کوي د هغه مقصد سوي ځکه واده خو یو ډیره لویه ذمہ داری ده د سړی په اوږو باندې یو غټ بوج یې ښودل دي کله چې خاوند د شرعي احکاماتو پابند وي او بیا د واده نه وروستو دته د ټولو حقوقو پته وي نو هغه بیا ولې دومره ذمہ داریانې په خپل سر باندې اخلي لږ سوچ وکړه چې مالی اخراجات کور دپاره وخت فارغول د زړه فکر جسمانی سومانتیا ټول خاوند ادا کوي د ښځې د اخراجاتو ذمہ داری ښځې دپاره او د بچو دپاره بهترین کور جوړول د ښځې کوتاهیانې برداشت کول د هغې د رشتهداریانو سره حسن سلوک کول د هغه د میلمنو ښه استقبال کول مطلب دا چې د زندګۍ هر ممکن ارمان پوره کوي نو آخر د دې هر څه بدله کې د خاوند څه مطلب وي د خپلې ښځې نه نو عزتمند درونو د خاوند د مطلب دا وي چې د واده نه وروستو ښځه زما اتباع وکړي زما خیال وساتي زما د بچو خیال وساتي او دغه شان زمونږ زندگی بهترینه تیریږي د مینې او محبت زندگی روانه چونکې خاوند دا سوچ کوي چې دنیا کې 2 ورځې ژوند دی دا 2 ورځې ژوند ډېر ښایسته تیر شي لیکن چې کله خاوند هغه واده وکړي د واده نه وروستو که چېرته دا ښځه خوش اخلاقه وي مینه او محبت واله وي یقینا زندگی ډېره ښه تیریږي لیکن که چېرته دا ښځه بدکاره وي بد اخلاقه وي بد زبانه وي نو دا زندگی بیا نه وي دا به یو اور شي یو جهنم شي د خاوند دپاره لہذا خاوند چې دومره سخت برداشت کی پیسې وګټي او د واده سامان برابر کی ښځه وکړي د هغې نه وروستو هم بیا زندگی خرابه وي ډېره ګرانه ده نو ښځو له پکار دي چې هغوی ځان کې اخلاق راولي د خپل خاوند اتباع وکړي کله چې ښځه واده شي د خاوند د هر یو څیز خیال وساتي د هغه د کور د هغه د بچو کله چې خاوند کور ته را داخل شي ښځه ورته ښه مزېدار ځان ښایسته کړی وي او په خندا پیشانۍ ورسره مخامخ کیږي دې دپاره چې د خاوند زړه باغ باغ شي لیکن که چېرته ښځه خیره نه وي بد زبانه وي نو بیا محترمو د خاوند هغه ارمانونه هغه په اوبو باندې ویوړلی شي لہذا ښځې ته پکار دی چې هغه خپل ځان ښایسته کړي او د خپل خاوند د حقوقو خیال وساتي وما علینا